اصل کې یو څه شي ته چې څوک رشد ورکوي دا د حکومتونو تر هارون الرشید هلته رشید یو اعلان وکړ کله چې په بغداد کې د کاغذ فابریکه جوړه سو کاغذ ډیر سو چونکې دا د عباسي خلافت مرکز و داسې اعلان یې وکړ او داسې امر یې وکړ چې دې نه بعد په ټولو حکومتي اداراتو کې څوک خط نه په پوستکي کولی سي نه په ډبره کولی سي نه په بل څه شي باندې چې هغه وخت کې کوم شیان رواج ول د دې نه بعد به ټول خط په کاغذ وي دا په بغداد کې جبریس ولا مونږ په اسلامي تاریخ کې یو سړی لرو علامه قلقشندي مصری تیر سوی 19 جلدونو کې یو کتاب جوړ کړی صبح العشاء فی الصناعة الانشاء ما سره خپله کتابخانه کې ستا دا د کمپیوټري په هغه کې نه دغسې د سترګو لیدلي حالت کتابونه دي دا 19 جلدونو کې کتاب د 800 هجري کې مړ د 600 کاله مخکینی سړی تیر سوی دی وایي چې وبقي الناس الى ان ولي الرشید الخلافة او بیا امر یې داسې وکړه چې نور به حکومتي اداراتو کې په پوستکو خط نه منل کیږي ځکه هغه محو کیږي او په کاغذ باندې خط نه محو کیږي که محو کیږي هم کاغذ ورسره ځي او پوستکي باندې چې لیکل وي چې داسې کیږ پوستکی خو ډبل وي لیکل لاړې سي کاغذ پاتې سي اما کاغذ باندې چې لیکل کوي لیکل چې تراشي نو کاغذ هم سره ختمیږي د دې په خاطر باندې دا د حکومت له طرف نه په عباسي خلافت کې امر وسو نو دا په بغداد کې هغه د صنعت او د کتابت خبرې شوې تنا په بغداد کې 100 دانې کارخانې د وراقت جوړې سوې 100 دانې کارخانې تنا په بغداد کې چې دې ته سوق الوراقیین ویلې دا د بغداد په کرخ نومي سیمه کې هلته دې شتون درلوده دغه جمعه کې نه 13 جمعه کې او خدا په ختمېدو د 13 جمعه کې یو سړی کور ته راغلی و 2 کتابونه